بسم الله الرحمن الرحیم. سورج نه د کتاب الاجاره درسونه لګیا دي. نن د کتاب الاجاره سلام درس. والاجاره تفسدها الشروط كما تفسد البيع. اجاره لرا فسدای شرطینا کسرنګ چې شرطینا فسدای بیع لرا. کیم شرطینا بیع فسدای هغه شرطینا اجاره یا فسدای. مثلا داسې شرط لګول چې هغه سره لیا اجیر ته فائدہ وي یا مستاجر ته فائدہ وي. ویل چې د اجاره یا د بیع غونډه د فرق صرف دمره د پښه چې په بیع شه د عین شي خرڅول وشي، د شي د ذات خرڅول وشي، او په اجاره شه د منافع خرڅول وشي. چې کیمه شروط سره بیع فسدېږي په هغه شروط سره به اجاره یا فسدېږي. ومن استاجر عبدا للخدمت، او چا چې وخت غلام د پر د خدمت په کرایه فلیس له یده پر دا جایز نه دو ان یسافر به چې دای سفر وکړي، چې دای په سفر به ځي سره الا ان یشترط علیه، مگر کچې دای دغه شرط ولګای ذالک دغه فل عقد په عقد شه کچې دای د اجاره په شرط شه د غلام د دیوله شرط ولګای په سفر شه بیا بیوای شي، ورنه شرط نه لګول پهلنا بیا دای غلام نشي دیوله په سفر شه. ویل چې سفر شه مشقت وي، سفر شه خدمت کول مشکل وي، لہذا مطلق عقد شوی په سفر شه د غلام بیول شامل نه وي. ومن استاجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين الى مکه جهازا، چا چې وخت یو یش په کرایه د دې پورا چې دای واکه جواب پکښې دی و دواس ور پکښې دی الى مکه شریفه ته جهازا دا غرولو. مکه جواب داسې د لرګي ولایوا خانه جوړ کړی یو څنګه ته یو بل څنګه ته یو شی وزن یې یو شی جسمات یې یا په هغه شی سواری کښنی مخ وي د دغ سړی مخ دیو طرف ته د ول مخ د طرف ته لکه په ډاټسن چې یا سوزه کې شي کښنی دا په واسطه وله المحمل المعتاد، و د دې پورا جایز ده عامه مروجه کجوا چې نه ډېر ستراوي و نه ډېر وړي کیوي. وان شاهد الجمال المحمل فهو اجود، وکچره وروي شالا ایشبانتا کجوا چې دا کجوا دو فهو اجود بيدا ډېر شادو تب ډېر شادو. ویل چې بیا و د سفر د شریک دل نه مخشه د رضامندي حاصله شي. وان استاجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد، وکچره ایشی په کرایه وخت د دې پورا چې دای په یش بندس د توشه مقدار یسی فاکلا منه فی الطريق، ید د اغه توشه نه پلیار شي خوراکو کو جاز له جائز دي دتا ان يرد غوذ ما اکلا، چې دای وته واپس کو بدل د اغه چا د خورل دا چایش په کرایه ونی او په د باندې مثلا لاس منه غنم د یو خاص زوی رسا وړل بیا په لیاره شه د مثلا 5 کیلو غنم زنه و خوړل غلای زنه و خوړل اس دته د حق شتا چې 5 کیلو غنم دا بیا پکښې دی اس جگہ ته پیراشي د زنه کم کړی وي. ول اجرت لا تجب بالعقد، و اجرت صرف په عقد سره نه واجب کیږي. وتستحق باحد ثلاثه معان، و اجرت مستحق کیږي د درې ځخه په یو سبب سره، اما بشرط تعجیل یا په شرط بیړه، او بالتعجیل من غیر شرط یا په داسې بیړه سره چې شرط نه وپشه، او باستیفاء المعقود علیه یا په معقود علیه چې په کوم شی باندې عقد شو ده د اخ په حاصلوله. اجرت و د کرایه ادایګي صرف د معاملات کول سره نه واجب کیږي، بلکې درې خبره دغه چې وا خبره مندا شي د اجرت ادا کول واجب شي. د معامله کول په وخت دا شرط لګول او اجرت په پهلا روکاوه لیا د پهلا ور کول شرط خو نه لګولا خو مستاجر خپل پهلا نه اجرت ورک. دریمه دا چې مستاجر مکمله فائدہ ده نه وخستا اسم مستاجر باندې اجرت ورکول واجب دي. ومن استاجر دارا فللموجر ان يطالبه باجرة كل يوم،
چا چې وخست کیر په کرایه است مجر د پر دا حق شتا مجر هغه چا کیر په کرایه وردا چې دای د هر ورځې اجرت مطالبه زنه وکړو د ورځې الا ان يبين وقت الاستحقاق فی العقد مگر کچره بیان کړه یو د استحقاق وخت په عقد شه د معاملې د کول په وخت شه یو سړی د چانا کیر په کرایه وخستو و مهنال یا سالانه د کرایه ور کول خبره نه وکړي اس مالک مکان ته د حق شته چې د هر ورځې کرایه د مستاجر نه ګوشي وخلی کټیم یې نو مقرر کړه و من استاجر بعیرا الی مکه ته و چاچه په کرایه وخست یو یش مکه ته فلل جمال ای طالبه باجرت کل مرحله بیا د ایش باندې پورا دا جایز ده چې دای مطالبه وکړو د اجر په هر مرحله چا ایش ونیو د مکه سا په کرایه ایس هغه کیم سړای چې ایش بیاي اخت جمال یای جمالون ایش و جمال ایش بان شتربان چا مکه د پورا په کرایه ایش وخست و داغه خبره نو فیصله کړی چې سفر ختم کېدل باندې اجرت ملاويږي یا په هر منزل باندې اجرت ملاويږي ایس د ایش ول سړی ته د حق شته چې دای منزل په پیرا کېدل باندې د اجرت مطالبه وکړي وليس للقصار والخياط ان يطالب بالاجره वो ندی جائز یا حق نشتا دا دوبیتا و درزیتا چې دای اجرت وغوړي حتی یفرغ من العمل تر دې دا به چې دای فارغ شي د خپل کور نه حکیم کور د تحواله کړه شو دا چې اکور دای پیرا کو الا ان یشترط التعجیل مگر کچره شرط لگاولو د تعجیل یعنی پیشگی د ایڈوانس دوبی و دا دی چې په چار پیرا کړی نه وي دمرا پیری دی مزدوره غوښتل حق دور نه دی ایک اپیلا نه د ایڈوانس اجرت و غوښتل شرط لگاولو بیا وخستای ومن استاجر خبازا لتخبز له فی بیته قفیز دقیق بدرهمن چا چې وخست یو خباز خبزون مړی خباز مړی په خوین کا نام بای په تنیر باندې چې مړی په خای چا چې وخست په کرایه یو خباز چې دایوه مړی په خای دمو په کېرشه دیو کفیز تیړنا کو یو درهم لم یستحق الاجرته ایز دغه خباز د اجرت مستحق کېږي نه حتی یخرج الخبز من التنور تر دې دا پرې چې مړی روزي د تنورنا مخشه چې کیما دیړه وی اخو لمدا دیړه وی هغه ته مړی نشي ویلا او د مړی څه کړو د مړی خبر او سره کړی ایز د پخدل نه بعد چې د دو د تنیر نه روزي دنه به مړی جوړه شي د پیسې او د تنورنا د اریاستل نه مخشه دای د اجرت مستحق نه ده که د مړی ریاستل نه مخشه دو وسوځه دا یا د لوس نه وچه ده ایس چونکه د سپرودګی نه مخشه حلقات منده شو یو دغه د نامباینا د حساب کټکوشي او کمړی یې تل اریاستلی و او امړی بیا د تعدینه بغیر وسوځه ده به دته د اجرت ملاويږي توان نه پلاویم ومن استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمه فالغرف عليه چاچه وخست یو طباخ انته چې دا غزم نه مم نشي جوړای وټه دا دګون چې په هاي چاچه وخست یو طباخ په کرایه باندې د دې پورا چې دای خروق پخ کو د ولیمه د پورا د اورو خیریت د پورا فالغرف عليه بیا په سمسه سره اچولا په د باندې دي لکه د میشتو سه وطن چې دمون روغړی کنه دګینا په هکو یا دمون هغه د دګینا زمنا د تپا اچای او اس چې د علاقې خپل خادمین روشي چې تکړه کسون وي اب خپل د کور کوي شاید خبره داشله چې باورچی د ولیمه په خوله د پورا په اجرت وخست په خوله نه بعد هغه خروق برتنه ته اچول چې دی هغه د ذمہ واری دو
د مصنف یعنی صاحب قدری په معاشره شه د دغه عرف وو ایش کیم زوی شه دا عرف نه وی د خروق په خول سره د باورچی ذمہ داری پیرا شي لکه د میشتو په وطن چې اسنن سبب د کلی خلک دغه خدمات کوي چې د دګونه نه یې پلیټه تر چای ومن استاجر رجلا ليضرب له لبنا چا چې ونی و یو سړی چې جوړه کو د پورا کچا خشته استحق الاجره جزای مستحق کیږي د خپل مزدیره اذا اقامه عند ابي حنیفه رحمه الله تعالی هر کله چې دای هغه خشته و درای خشته چې دای کلبیت نه وبوسی بدو پرتاوی لکه دا انچای چې پرتا به کله یو وخت په تیر شي خپل ټیم یې دا 2 غنټې وی 3 غنټې به هغه نه بعد د خشته و درای چې په دالون د مخیه هوا ولګي چا چې یو سړی کرایه وخسته د پورا چې دای دتا کچا خشته جوړه کو بیا دای پاسه د اجرت مستحق کیږي چې هر کله دای هغه خشته و درای پنځ امام ابو حنیفه صاحب وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله فرمایلی دي صاحبین لا یستحقها حتى یشرجه چې دای نه مستحق کیږي د اجرت تر ده حد پره چې دایې ته به ته ټالا جوړا کو ټالا نه جوړا کو اخرته چې کله مکمل وځي شي دا دراول چې دا زوړی وشي دغه نه بعد چې اخرته نه مکمل تر ولا ختم شي دی وځي شي بیا وروغلی په یو ځای ټالا کو اس د صاحبین کول دغه دا چې دای د اجرت نه مستحق کیږي تر ده حد پره چې اخرته ټالا کړی نه و د امام صاحب په نسبت بیا دای لشکې زوړه مستحق دی اجرت هر کله ودرای چې وې درای